ویریږم کني پویم په هر څه پروردګاره حالاتو راتله سیخې په خوله پروردګاره زمونږ ترمنځ چې فیصله د بلتانه کېدله ما ترېنه مور واغسترونو مې دنیا واغسته کاغذونه د سیګرټ اوبه شراب شي زه خراب یم ټول جهان خو دې خراب شي خوب وینم د نوي جنگ د عزم تیاری کوي خلک د خپل کور په دیوالونو کې سوري کوي او زه د دې دنیا په چلند ولې نه پوهېږم ما بیا یې ځنګل ته په خپله آبادي کوي ای خدایه چې تر ننه یې زما د جیب سیګرټ وسکل ما ته خندا راشي هغه خلک بدماشي کوي خدایه چې دا خلک به څنګه په پولیس رات تیریږي څوک چې پستن کې سورې نه ګوري پتار کې ګوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پښتنو په حجرو کې چې څوک کینی د چا تربیت وشي هغه به بهادر هم وي باشعوره به هم وي فکر به هم لري سوچ به هم لري کلیم صاحب سره بلا ډېر وخت کېږي چې زما ملګرتیا ده د ده پرسنالټي د ده شخصیت ډېر بلاتر او ډېر دروند دی د ده هره خبره د خپل کام د خپلې قبیلې لپاره په فایدې تمامیږي د ده په هرې خبرې کې د یو چا لپاره ښېګړی خیري نو دا چې داسې بار بار ځیګرخونکی لګیا نه تاسو هم باید د سره یو موټی شئ د دغه غږ ته دومره هوا ورکړئ چې تر لرې لرې پورې ورسیږي دا ستاسې ذمهواري ده ځکه چې دا د ځان فکر نه کوي بلکې د خپل کام د خپل ولس فکر کوي او په دغه نظریه باچا خان هم و په دغه نظریه زموږ ډېر ښه مشران وو نو ډېر خواږه مشران ناست دي فدا صاحب خپل ځان ته یو شخصیت دی غمخوار صاحب دغه ټول ملګري چې دي حضرت لالا دا مشر چې کوم دی د سره هم ناست دی ډېر خوند وکړو خدای دې وکړي چې تاسې هم دغسې یو ورځ راشئ موږ ته زحمت راکړئ زموږ حجرې ښکلې کوي ځکه چې پښتانه په میلمنو ډېر زیات خوشحاله کېږي او چې میلمه ورسره نه وي خفه وي نو خدای دې دغه حجرې همداسې ښاد او آبادې لري چې موږ ورکې همداسې راټولېږو زما شعرونه به ځای ونه نیسي خو بیا هم دغه مشرانو دپاره یو څو د کار څیزونه وایم شاید ډېرو خلکو په رسنۍ هم اورېدلي خاص کر د مشر ته یو دوه درې شعرونه ډالۍ دي وایي چې ویرېږم کنې پویم په هر څه پروردګاره ویریږم کني پویم په هر څه پروردګاره حالاتو راتله سیخې په خوله پروردګاره ویریږم کني پویم په هر څه پروردګاره حالاتو راتله سیخې په خوله پروردګاره او په دوه عربه خلکو کې د سوچ خبره نه ده په دوه عربه خلکو کې د سوچ خبره نه ده یوازې وجل کېږي پښتانه پروردګاره مهرباني په دوه عربه خلکو کې د سوچ خبره نه ده یوازې وجل کېږي پښتانه پروردګاره او حضرت لالا شعرونه وایي چې چرته چې تنګ ومه هماغلته مې سا واغسته چرته چې تنګ ومه هماغلته مې سا واغسته په ځان کې پټ شومه په ځان کې مې پناه واغسته او دا شعر د ځوانانو دپاره ډالۍ وي چې غوت شوی لاس یې راته بیا په لوپټې وتړه غوت شوی لاس یې راته بیا په لوپټې وتړه شکر له درد نه مې مزه یو ځلې بیا واغسته ډېره زیاته مننه غوت شوی لاس یې راته بیا په لوپټې وتړه شکر له درد نه مې مزه یو ځلې بیا واغسته او زمونږ ترمنځ چې فیصله د بلتانه کېدله زمونږ ترمنځ چې فیصله د بلتانه کېدله ما ترېنه مور واغسترونو مې دنیا واغسته زمونږ ترمنځ چې فیصله د بلتانه کېدله ما ترېنه مور واغسترونو مې دنیا واغسته یو څه چې ریدیږي وایي چې کاغذونه د سیګرټ اوبه شراب شي کاغذونه د سیګرټ اوبه شراب شي زه خراب یم ټول جهان خو دې خراب شي کاغذونه د سیګرټ اوبه شراب شي زه خراب یم ټول جهان خو دې خراب شي او دغه وروستی غزل دی وختي مې ملګرو ته وویلې وایي چې خوب وینم د نوي جنگ د عزم تیاری کوي
خوب وینم د نوي جنگ د عزم تیاری کوي خلک د خپل کور په دیوالونو کې سوري کوي او زه د دې دنیا په چلند ولې نه پوهیږم ما بیا یې ځنګل ته په خپل آبادي کوي او ستا په هر باړه د لا اله وظیفه وایما ستا په هر باړه د لا اله وظیفه وایما ستا په مقدس سترګو خلک دینداری کوي او زهر می خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې زهر می خوړلی دي دا داسې شی دی دا خپله دا د خلیقه زهر می خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي زهر می خوړلی دي هغه هم په تیزابو کې مرګ راته حیران دی چې څوک داسې خودکشي کوي او خدایا چې ترننه د سیګرټ مندنه راغسته د درې ډالۍ خدایا چې ترننه زما د جیب سیګرټ وسکل ما ته خندا راځي هغه خلک بدماشي کوي خدایا چې ترننه زما د جیب سیګرټ وسکل ما ته خندا راشي هغه خلک بدماشي کوي او څوک چې ټوله ورځې د مارغانو پنجرې جوړوي تا خدای غره ته کیسې د ازادي کوي او د اخري کې دوه درې شعرونه دي چې یہی چې د ناپوهۍ حد دی عیبونه په سرکار کې ګوري د ناپوهۍ حد دی عیبونه په سرکار کې ګوري خلق د خلکو کردارونه په اخبار کې ګوري او خدایا چې دا خلق به څنګه په پولیس رات تیریږي خدایا چې دا خلق به څنګه په پولیس رات تیریږي څوک چې پستن کې سورې نه ګوري پتار کې ګوري خدایا چې دا خلق به څنګه په پولیس رات تیریږي څوک چې پستن کې سورې نه ګوري پتار کې ګوري ډیره زیاته مننه آباد اوسئ